د الفاتح مبارکه سوره چې د قران عظیم شان ته 40مه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 9 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ای پیغمبره مونږ ته ښکارا فتح درکړه ترڅو چې الله ستاسو مخکنی ورستنی هر ګناه نه در تیر شي او پر تا باندې خپل نعمت بشپړ کړي او تا ته سم لار دروخي او له تاسو سره قوي مرسته وکړي. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. اما ذات دی چې د مؤمنانو په زړونو کې ډاډینه واچوله ترڅو چې د خپل ایمان ترڅنګ هغوی د یو بل ایمان زیات کړي. د زمکې او اسمانونو ټول لخرې د الله د قدرت په اختیار کې دي. الله خپو او خیر د حکمت خاوند دی. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. غدا کار د دې لپاره کړی دی ترڅو چې مؤمن نارینه او ښځې د همیشه اوسېدلو لپاره داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیدونکي وي او د هغو بدۍ به له هغو نه ایسته کړي. د الله په نزد دا ستر بریالیتوب دی. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. او هغه منافقانو نارینه او ښځو ته او مشرکو نارینه او ښځو ته سزا ورکړي چې د الله په باب بد ګمان لري د بدی په ګرځونه کې په خپل راګیر شول. د الله غضب ور باندې وشو او هغه ور باندې لعنت وکړ او د هغه لپاره دوزخ تیار کړ چې خورا بد استوګنځای دی. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. د زمکې او اسمانونو لخرې د الله د قدرت په اختیار کې دي او هغه برلاسی او د حکمت خاوند دی. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ای پیغمبره مونږ ته شاهدی ورکوونکی زیری ورکوونکی او ویرونکی لېږلی ترڅو چې ای خلکو تاسو پر الله او د هغه پر پیغمبر ایمان راوړئ او د هغه ملګری شئ او د هغه تعظیم او درناوی وکړئ او سهار او ماښام د هغه د پاکۍ بیانونکي اوسئ. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ای پیغمبره کوم کسانو چې له تاسو سره بیعت کوي هغوی په اصل کې له الله سره بیعت کوي. د هغو د لاسونو د پاسه د الله لاسو اوس چې څوک دغه وعده ماته کړي د هغه د تعهد ماتولو وبال به په خپل پر همغه باندې وي او څوک چې پر هغه وعده باندې ودرېږي چې هغه له الله سره کړی ده
الله به ډیر ژر هغه ته لوی ثواب ورکړي. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. ای پیغمبره له اطرافي کلیوالو عربو نه چې کوم خلک شاته پریښودل شوي وو اوس به هغوی راشي ارومرو به درته ووایي چې موږ د خپلو شتمنیو او اولادونو فکر بوخت کړي وو، ته زموږ لپاره د مغفرت دعا وکړه. دوی په خپلو ژبو سره هغه څه وایي چې په زړونو کې نه وي. دوی ته ووایه ښه همدا خبره ده، نو څوک دي چې ستاسو په باب د الله د فیصلې په بندولو څه وس واک لري که هغه تاسو ته څه ضرر رسول وغواړي یا ګټه در بخل؟ ستاسو له عملونو څخه خو یوازې الله خبر دی، خو اصلي خبره دا نه ده چې تاسو یې کوئ. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. بلکې تاسو داسې وګڼل چې پیغمبر او مؤمنان به خپل کورنیو ته بیرته راونه شي ګرځېدلی او دا ګمان ستاسو په زړونو کې ډیر ښه ولګید او تاسو ډیر بد ګمان وکړ او تاسو تباه کیدونکي خلک یې. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. پر الله او د هغه پر پیغمبر باندې چې کوم خلک ایمان نه لري دغه چې کافرانو لپاره مونږ بل شوی اور تیار کړی دی. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. د اسمانونو او زمکې د پادشاهۍ مالک الله دی، چاته چې خوښه شي بخښنه کوي او چاته چې وغواړي سزا ورکوي. الله بخښونکی او مهربان دی. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. کله چې تاسو د ولجې ترلاسه کولو لپاره ولاړ شئ نو دغه بیرته پاتې کیدونکي خلک به تاسو ته ارومرو وایي چې مونږ هم له ځان سره تلو ته پرېږدئ. دوی غواړي چې د الله فرمان بدل کړي. دوی ته په ډاګه ووایه چې تاسو هیڅکله له موږ سره نه شئ تللی، الله لا د مخه دا فرمایلی دي. دوی به وایي چې نه بلکې تاسو پر موږ حسد کوئ، په داسې حال کې چې خبره د حسد نه ده بلکې دوی په سمه خبره بیخي لږ پوهیږي. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. دغه بیرته پاتې کیدونکو اطرافي عربو ته وایي چې ډیر ژر به تاسو له داسې خلکو سره د جنگیدو لپاره وبلل شي چې ډیر قوي دي، یا به تاسو له هغو سره جګړې ته دوام ورکوي یا به هغوی غاړه ږدي. په هغه وخت کې که تاسو د جهاد د حکم اطاعت وکړ نو الله به تاسو ته غوره اجر درکړي، او که تاسو په همغه شان مخ واړو لکه چې څنګه مو مخ کې اړولای دی نو الله به تاسو ته دردناک سزا درکړي. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات
تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. کوړوند ګوډ او ناروغ جهات لاړ نشي نو څه باک نشته. څوک چې د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړي الله به هغه په هغو جنتونو کې ننباسي چې تر هغې لاندې به ویالې بهیږي او څوک چې مخ واړوي هغه ته به دردناکه سزا ورکړي. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. الله له مؤمنانو څخه خوشاله شو کله چې هغوی له ونې لاندې له تا سره بیعت کو. د هغو د زړونو حال هغه ته معلوم. له دې عمله پر هغو ډاډیانه نازله کړه. هغو ته په انعام کې فتح ورکړه او د ولجې ډیر څه مالونه ورکړل چې هغوی به ډیر ژر ترلاسه کړي. الله برلاسه او د حکمت خاوند دی. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. الله له تاسو سره د ولجې د خورا ډیرو مالونو وعده کوي چې تاسو به هغه ترلاسه کړئ. په سمدستي ډول خو دغه فتح هغه تاسو ته درکړه او تاسو پر خلاف د خلکو لاسونه له راپورته کېدلو څخه منع کړل تر څو چې دا د مؤمنانو لپاره یو نښانه شي او الله تاسو ته د سمې لارې هدایت درکړای. په دې سربېره هغه له تاسو سره د نورو داسې ولجو هم وعده کوي چې پر هغه باندې تر اوسه پورې تاسو نه قادر شوي او الله هغه ایثار کړی دی. الله په هر څه قادر دی. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. دغه کافران که په دې وخت کې له تاسو سره جنگیدلی وای نو ارومرو به شاړه ولې و او هیڅ ملاتړ او مرستندوی به نو موندلای. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. دا د الله کړن لار ده چې له پخوا زمانو را روانه ده او ته به د الله په کړن لار کې هیڅ بدلون نه مومي. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. ما غزات چې د مکی په دننه کې د هغو لاسونه له تاسو نه او ستاسو لاسونه له هغو نه منع کړل په داسې حال کې چې پر هغوی تاسو ته برای درکړی او تاسو چې څه کول الله هغه لیدل. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. هغه کسان دي چې هغوی کافران شول او تاسو له مسجد الحرام نه منع کړی او د قربانۍ وخانه حبس کړل دي چې د قربانۍ ځایو ته ورسیږي. که په مکه کې داسې نارینه او ښځې موجود نه وای چې تاسو نه پیژنئ او کدا خبره نه وای چې په ناآگاهانه ډول به تاسو هغوی په عمل کړی او په دې سره به پر تاسو پړه راشي نو الله به تاسو ته اجازه درکړي وای چې د زور له لارې تاسو مکې ته ننوتلی وای
مخنیوي د دې لپاره وشو ترڅو چې الله چې څوک وغواړي په خپل رحمت کې داخل کړي. هغه مؤمنان کبیل شوي وای نو د مکې له خلکو نه چې کوم کسان کافرانو هغه ته به مونږ رومرو سخت سزا ورکړې و. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. همدا دلیل دی چې کله چې دغه کافرانو په خپل زړونو کې جاهلانه دریځ ټینګ کړ نو الله پر خپل پیغمبر او مؤمنانو باندې ډاډینه نازله کړه او مؤمنان د تقوا د خبرې پابند وګرځول چې هغوی د هغې زیات حقدار او اهل. الله د هر شي علم لري. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. واقع کې الله د خپل پیغمبر دغه خوب رښتیا کړ چې که الله وغواړي تاسو به ارومرو مسجد حرام ته د پوره امنیت سره ننوځئ. خپل سرونه به وخلئ او ویښته به لنډ کړئ او پر تاسو به هیڅ ویره نه وي. هغه په هغې خبرې پوهېده چې تاسو ورباندې نه پوهېدلی. له دې امله هغه د خوب پوره کېدو نه مخکې تاسو ته دغه نږدې فتحه در په برخه کړه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ما غد الله ذات دی چې خپل پیغمبر له هدایت او حق دین سره لېږلی دی ترڅو چې هغه په ټولو ادیانو باندې غالب کړي او په دې حقیقت باندې د الله شاهدی کافی ده. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد الله پیغمبر دی او کوم کسان چې له هغه سره ملګري دي هغوی پر کافرانو سخت او په خپل منځو کې خواخوږي دي. ته چې کله هغوی ګوري پر رکوع او سجده او د الله د فضل او د هغه د رضا په طلب کې بوخت مومي. د سجدو نښې نښانې د هغو پر مخونو موجودې دي چې په هغې سره هغوی بیل پیژندل کیږي. دا دی د هغو صفت په تورات کې او په انجیل کې د هغو مثال داسې ورکړ شوی دی چې ګواکې یو کښت دی چې لومړی هغه خپلې څانګې راباسي بیا یې هغې ته قوت او وده ورکړه بیا هغه مخ په پخېدو شو بیا هغه پر خپلې تنې باندې ودرېد. هغه کروندګر خوشحالوي ترڅو چې کافران د هغو په تقوی او سنسورتیا باندې له غوسې وسوځي. د دغې ډلې خلک چې ایمان یې راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي الله د دوی سره د بخښنې او لوی اجر وعده کړی ده.